بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. باب دې په بیان دې روزي کې او په دې باب کې بعض حدیث احکام د روزي ذکر شول. نن با نور حدیث راوړي چې په هغه کې به بعض نور احکام د روزي متعلق وي. نو حدیث د جابر بن عبد الله دا راوړي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام خرج ووتل عام الفتح فقال دي فتح مكي الى مكة مكيتا في رمضان فرمضان كي ووتلو فتح دي مكي دا فاتم قال دي هجرت شويوا نوغا چه دا تم قال دي هجرت نبي عليه الصلاة والسلام وتل رچاتا مكيتا او زمانه کوم وقت دی زمانه وقت دا رمضان میاشتا فصام الرجاوني ولا حتى تردي پر بلغا قراع الغميم چې ورسېدلو قراع الغميم ته د دې علاقې نوم دی تقریبا د مکې نه 4 کیلومتره لري ځای دی واقع دی دې ته ورسېدلو فصام الناس خلقم رجاوني ولا ثم دعا بقدح من ماء هر کله چې نبی له سلام د خلک ولیدل چې روجای ونی ولا ځکه صحابه او د رسول الله تابعداري کوله نو رسول الله روجای ونی ونه دیم روجا شول سره د دینه چې په سفر کې روجا خړل د رخصت او په رخصت باندې عمل کول د الله ته محبوب دي. نو د دې وجنه دای په رخصت باندې عمل ونکلو دی الله. ثم دعا بقدح النبي السلام یو پیاله د اوبو راو غختلا چې پاغي کې سوي او بوي فرفعه نو دای پورته کلا حتى نظر الناس تر دې پر چې خلق ورته وکتل چې دا لوخه دی یا پیاله د اوبو ده الیه غیت فشرب نبی اسلام دغینا او به وڅکلی یعنی خپل رجایم ما تکلا او صحابه وته په خپل عمل سره د خبره وکړه چې رجما تکړه ما تکلا یعنی تاسو رجنی ولې و د سده وجنه د دې وجنه چې نبی علیه الصلاه والسلام نیولې دا. ثم قيل له بعد ذلك بیا ویل شل نبی علیه الصلاه والسلام ته ورسته دینا ان بعض الناس چې بعض خلق قد صام رجني ولدا د دینه ورستم بعض خلق رجني ولي وا یعنی د نبی عليه الصلاه والسلام د بوت خلونه ورستم بعض کسان رجني ولي وا فقال رسول الله فرمل اولئک العصات دغه کسان گناهګار دي اولئک العصات دغه کسان گناهګار دي. د دې په وجه ورسته ذکر کړو. وفي لفظ فبل لفظ كرجي فقيل له وويل شول نبي عليه الصلاة والسلام إن الناس قد شق عليهم الصيام بخلق باند روجا سخت شولا سخت شوی ده بخلق باند روجا وإنما ينتظرون دو انتظار کوي فيما فعلت استاد کار فدعا بقدح النبي السلام و پیاله و بورا غختلا و براولی راتا من ماین دو بونا بعد العصر ورست د مازدیګرنا فشرب نو دغینه ابو وسکله. دا یو حدیث ول بل حدیث هم د دې په معنا باندې دی او مسائل یو شانت دي. وعن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال جدویل یا رسول الله اې د الله رسوله انی اجد فی قوة زپزان کی قوت و طاقت ممم
طاقت لرم علی الصیام پر روزي باندې فی السفر په سفر کې هم کولای شم چې وینیسم فهل علی جناح اشتب ما باندې څه ګناه فقال رسول الله فرمایل هي رخصه دا یو رخصت من الله طرف د الله نه یعنی جائز دي فمن اخذ بها چا چې عمل وکړو بها په دې رخصت باندې فحسن کار دی ومن احب ان يصوم او څوک دا خوکه غني ان يصوم چې روزه ونیسي نو فلا جناح عليه په غي باندې ګناه نشته اله حدیثنا مساله سره وتله یو مساله خو د حدیثنا دا راوتله چې روزه سړی ورسته د غرمې نه ماتول شي دا خپل مساله ده تاسو به اوریدلی وي زموږ په دې جامعه کې خلک داسې وایي چې د 12 بجې نه وروسته به نه ماتوي د دې حدیث نه معلومه شوله چې وروسته 12 بجې نه هم سړی روزه ماتولی شي د څه وجې نه مثلا یو سړی په سفر ده په سفر کې وخوري یا دارنګه سړی مریض ده د مرض دی وجې نه وخوري تاسو به لیدلي وي خلک وایي چې یو سړی مریض وي نو په هغې باندې روژه سخته شي مرض ورباندې سخت شي ضرورت وي خوړلو ته بیا څه وایي وي زه 12 بجې تېرې شوي دي مه یې خوره یا ماسپښین دی مه یې خوره نه دا غلطه خبره ده بلکې ضرورت ورته راغیه نو وروسته د ماسپښین نه هم خوړلی شي مازدیګر کې هم خوړلی شي یعنی بعد العصر دا په دلیل دی بله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې روزه په خوړل په سفر کې دا رخصت ته الله اجازه ورکړې ده سړی خوړلی شي روزه په سفر کې سړی خوړلی شي د دې سره یو بله مسله هغه هم ډېره ښه مسله ده ترمذي کې یو روایت راځي کله چې انسان سفر کوي نو کور کې روزه خوړلی شي دا ناشنا خبره ده یو وخت یو کس للو په سفر باندې ما ته زنګ وکړو چې روزه کور کې خوړلی شم که نه ما وې معلومات راته نشته زه به وګورم مساله نو ما دا فکر کولو چې شاید روزه په سفر کې د کور نه بیرون لکه څنګه چې لمونځ قصر وروسته جایز کېږي نو روزه به هم دغسې وي نو مساله چې ما وکړه د ترمذي روایت دا پکې راوړی و امام ترمذي د سړی په کور کې روزه خوړلی شي بیا وروسته سړی سفر شروع کړي مثلا 10 بجې سړی سفر شروع کوي دې ځنه حرکت کوي چیرته قندار ته ځي یا مثلا ننګرهار ته ځي یا بل ځای ته ځي نو کور کې د 10 بجې ښه ناشته وکړي اوس د سفر شروع کړي نو د سفر د احکامو نه یا په روزه کې سړی سفر کوي نو د احکامو نه دا شول چې سړی روزه خوړلی شي د رخصت دا بله مسله ثابته شوله بله مسله په دې کې دا ده چې په سفر کې روزه اوس بهتره ده خوړل یې بهتر دي که نیول لکه زموږ استاسو په زمانه کې چې اوس تکالیف ډېر نشته هغه تکالیف چې کوم په مخکینیو زمانو کې وو مخکې زمانو کې به سفر څه و پیاده به وو او سره ډېر تکلیفولو اوس سفرونه اسانه شوي دي په موټر کې دي په طیاره کې دي ریل ګاډي کې دي نور شیونو کې دي نو په دې سفر کې سړی روزه خوړلی شي که نشي خوړلی دلته دوه مسلې دي یوه مسله دا ده چې سړی نیولی شي نو ویې دې نیسي سړی نیولی شي ویې دې نیسي د دې وجه نه بخاري بل روایت کې راځي عبدالله بن رواحه په سفر کې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه نور هم وو نو سخته ګرمي وه وینه به نیوله زموږ نه روزه په دې سفر کې سوا د رسول الله او د عبدالله بن رواحه نه دوی دواړه به روزه وو او نور صحابه به څه کوله روزه به ماتوله بیا په دې کې بله مسله هغه دا ده چې کله سفر اسانه وي سړی روزه وخوري یا یې ونه خوري نو په دې کې به سړی سختی نه کوي سختی مطلب دا دی چې یو سړی روزه خوري او نورو کسانو نیولې ده هغه ورته وایي چې ګوره روزه مه خوره سختي خو نشته که نه څه کوي چې نیسې
نو فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حدیث کې راځي ایبمو کې بعض کسان روزدارو په بوزکونکو کو جکونکو باندې عیب نه ویل کو جکونکو یعنی روزه ماتونکو پر روزدار باندې عیب نه ویل زموږ داسې جامعه ده چې په دې جامعه کې کته په رخصت باندې عملو کې خلک دې نه پریدي ته وایي چې وس مشقت نشته تکلیف نشته ولې خوري او بد ورته ګوري نو دا خبره غلطه ده دارنګه دا خبره هم غلطه ده چې څوک روزه نیسی او څوک ورته وایي چې ګوره سفر دی مې نیسی نه چې څوک نیولی شي په سفر کې سړی روزه نیولی شي بله مسله دلته د حدیث نه دا ثابته شوله چې کله تکلیف وي انسان ته مشقت وي د روزې نیوله په سفر کې نو بیا به سړی روزه ماتوي زموږ بعض افغانان داسې دي چې هغوی ځان ته ډېر دینداره وایي او دینداری دا ورته ښکاره کېږي چې په سفر کې روزه ونیسه غزني کې چې زه کله وم هلته د روزه په اوړي کې وه یو کس مېلمه راغلی و او ډېره سخته ګرمي وه ګرځېدلی و بازار کې نورم اوړه و سخته ګرمي وه ډېر پذاب کړی و ما ورته روزه وخوروې نه لکه دا خو رخصت دی الله رخصت درکړی دی تا ته مسافر یې روزه وخوره نه خوړله یعنې دا حدیث په هغې باندې دلیل دی چې دا کس ګناهګار دی په دې صورت کې دلته نبي رسول الله وفرمایل چې اولئک العصاة اولئک العصاة دا د دې وجې نه چې په دوی باندې مشقت شوی و یعنې دا روژه نیول ورباندې تکلیف شوي وو نو کله چې په سفر کې روژه نیول په مسلمانانو باندې سخته شي نو بیا دا نیکي نه ده بلکې دا ګناه ده د دې وجې نه بل روایت کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لیس من البر الصیام فی السفر دا د نیکۍ نه ده چې انسان روژه ونیسي په سفر کې دا به نیکي ورته ښکاره کړي زموږ افغانان خو سخت خلک دي په دین باندې سر نه خلاصوي لیکن په دین باندې ځان قربانوي سر یې په خلاص کړی نه دی عمل نه ورباندې کوي خو لیکن ځان قربانوي نو مطلب دلته دا دی چې نه چې کله په سفر کې مشقت وي انسان ته باید څه وکړي روژه وخوري که روژه نه خوري او تکلیف وي ورته نو بیا به دا خلک ګناهګار وي اولئک العصاة اولئک العصاة دا په دلیل چې نبي سم دوی ته په خپل عمل سره وښودله چې ما روژه وخوړه تاسو هم وخورئ دوی بیا هم نیولې وه او د وروستنی روایت په هغې باندې دلیل و چې ان الناس قد شق علیهم الصیام په خلکو باندې روژه نیول څه وو دا په خلکو باندې سخته شوي وو نو د دې وجې نبي سم فرمایل چې روژه دې باید وخوري د خلک ځکه دا بیا ګناهګاري په دې باندې بل حدیث راوړي وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال فرمایي رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رخصت ورکړی شوی دی لشيخ الكبير هغه بوډا ته چې ډېر بوډا شوی وي ان يفطر چې هغه روژه ماته کړي ويطعم او خوراک ورکړي عن كل يوم د هر ورځې د روژې نه مسکینا یو مسکین ته ولا قضاء علیه نشتا قضا پر سړي باندې په دې حدیث کې مسائل دا دي چې په دې حدیث کې اصل کې هغه خلک ښیي چې د څوک روژه خوړلی شي یو دوهمه خبر دا ده چې کله چا روژه وخوړله نو بیا به قضا راوړي که فدیه ورکوي دا دوه مسایل به په دې کې وي په هر یو کې بیا خپل منځ کې نور مسایل دي اوله خبر دلته دا ده چې روژه څوک خوړلی شي او بیا قضا په چا ده او فدیه په چا ده نو مجموعه بیا درې خبرې جوړیږي اوله خبر دا شوله چې روژه هغه سړی خوړلی شي چې هغه بوډا وي روژه نشي نیولی کمزوری وي ضعیفه وي روژه نیولی شي خو ډېر مشقت سره نیولی شي نو د ده دپاره جایز ده چې دا روژه ونیسي یو دویم نفسا زنانه چې نفاس کې وي روژه خوړلی شي حایزه زنانه دارنګه مریض انسان دا روژه خوړلی شي دوی به بیا څه کوي دوی به قضایي راوړي مریض به قضایي راوړي کله چې به ده باندې وخت د صحت راغی نفسا او حایزه زنانه
دارنګه مسافر یې خوړلی شي مسافر دخلی و بیرته قضایي راوړي دویم قسم هغه خلک دي چې هغوی به قضایي نه راوړي بلکې څه به کوي بلکې فدیه به ورکوي نو یو پکې شیخ الکبیر دی هغه ضعیف انسان سپینګیری دی بوډا دی روژه نشي نیولی نو وروسته به هغه فدیه ورکړي د هرې روژې په مقابل کې به یو مسکین ته ډوډۍ ورکړي دوه څاښته ډوډۍ ورکول یو مسکین مړول د هرې روژې په مقابل کې دا د ده دپاره فدیه شوله د دې سره حامله زنانه ده چې حمل یې اخیستی وي او دارنګه مرضعه ده چې تای ورکي پی ورکي بچي ته نو د دوی په باره کې هم حکم دا دی چې کله د خپل بچي ویریږي یا په خپل ځان باندې ویریږي نو دغه زنانه روژه خوړلی شي او دغه روژه به بیا دا قضایي راوړي که فدیه به یې ورکوي نو په دې کې دوه قوله د علماو دي امام مالک او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دوی به قضایي راوړي امام احمد او دارنګه امام شافعي او سره د محدثینو نه محققین علما دا وایي چې نه دا به بیا فدیه ورکوي فدیه یې مغه ده چې مخکې موږ ذکر کړله دریم قسم هغه انسان دی چې په هغې باندې قضایي نشته او نه ورباندې فدیه شته ده نو د هغې نه یو قسم څوک دی شیخ الخرف دی هغه انسان چې هغه د ډېر بوډاوالي د وجې نه عقل یې د لاسه ورکړی وي نو په هغې باندې نه فدیه شته او نه روژه شته روژه به هم نه نیسي او دارنګه فدیه به هم نه ورکوي دا د محققینو قول دی چې فدیه به نه ورکوي دلته یو کس وفات شوی او بچو یې ماته ویلي وو چې زموږ پلار په دې نه پوهېږي چې لمونځ وکړي لمونځ نشي کولی اوداسه ته نه شي تشناب ته بېرته راوځي لاسونه یې وینځلي وي او نور یې اودس نه وي کړی بېرته راوځي بیا کښېني په هغه باندې په کټ باندې کښېني نور پوهېږي نه چې اوس د لمانځه وخت دی خبره بېرته ته ویره شي چې لمانځه وخت اوس اوداسه ته ننوتلم بېرته راشي کښېني بیا وروسته وي چې تو درګه لمانځه وخت شو که نه وي زه اودس کومه یعنی دا اوس شیخ الخرف دی د ډېر عمر د وجې نه بوډا شي او عقل د لاسه ورکړي نو دا خو روژه هم نشي نیولی په روژه باندې هم نه پوهېږي نو د دې حکم دا دی چې په ده باندې نه قضا شته او نه ورباندې فدیه شته او نه روژه شته ده هېڅ ورباندې نشته دي نو دا درې قسمه خلک شول د دې حدیث نه دا مسایل راووتل چې شیخ الکبیر دا به فدیه ورکوي روژه به نه نیسي او دارنګه مرضعه او حامله زنانه یو مسافر دی یا مریض دی دا خلک به روژه ماتوي بیا وروسته قضایي به راوړي نفسا او دارنګه حایضه زنانه او دریم قسم شیخ الخرف دی چې بوډا شي او دارنګه عقل د لاسه ورکړي د ډېر بوډاوالي د وجې نه په هغې باندې بیا فدیه هم نشته ده او دارنګه قضا هم ورباندې نشته روژه هم ورباندې نشته ده دا مسایلو په دې حدیثو کې الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته بصیرت په دین باندې نصیب کړي وبالله تعالی التوفیق